پاکې ویلي چې ګوره مونږ به سره دا غي چې مونږ به مشران شاعران نه راورسېږي دغو سره به ګوره نه کینو دا چې دي که نه دا شپېتو چې شي ویشتو چې دا دغو تعلیمونه زده کړي وو زیات نسل یې کړي شعر چې دی دا د خدای پاک براخه و دا سړي راویر کړي اوس که دار څومره څه وکړي هغسې نشي بندلی لکه یو شاعر له خدای شاعري ویر کړي وا باندې نور به په نثر لیکلی شي موږ به نثر نه شو لیکلی خو خبره دا وي چې شعر کې به بیا دغې تاخون سوچ وکړئ چې مونږ انپړی یو کتونی شو په الله تاسې یقین وکړو چې د اوتر صاحب خبرې د مو زړه ننه ورېبدلو او هغه کوم چې کیفیت زه محسوسوم د دې خبرې که نه نو تاسې به محسوس کړی یو قسم درته کوم چې د مو په وجود باندې ویښتان ودرېدل چې د مونږ نوی کول دومره ولوېدو د خپل معیار نه تر غنخ پورې میدان د سخون جوړ دی تر غنخ پورې میدان د سخون جوړ دی د حمزه تخیل ښکاره مړوند شو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګریو ستاسو ورور ستاسو ملګری خلیل افسان اپریدی در سره یو ځلې بیا مخاطب یم د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې ملګریو د مونږ کوشش د مونږ هڅه همدغه ده چې په کوم ځای کې هم د مونږ ادبي مشران وي ادبي شخصیات وي ادبي ملګري وي تر هغوی پورې مونږ ځان ورسوو د هغوی تاثرات د هغوی خبرې د هغوی کلامونه تر تاسو در ورسوو نن مو بیا هڅه کړې ده بیا مو کوشش کړی راغلي یو د لواړګي سیمې له د خیبر خړو درو له راغلي یو چېرته چې غزل خړپوسې کړي د غزل بابا پکې پروت دی هغې خاورې له راغلي یو هغې علاقې له راغلي یو هلته د یو مشر تر څنګ ناستای کوو د اوتر صاحب تر څنګ ناست یو د هغوی سره به خبرې اترې کوو وخت مو نه خلم کتونکو اوتر صاحب په پروګرام د لفظونو ښکلاګانې کې ته په خیر راغلی وستړي مه شي ویم په خیر راغلی وستړی مه شي خیر اوسې ډېره مهرباني د ټولو همکارانو چې مونږ له دلې راغلو مونږ نه د خبرو هغه ښه دي ډېره مننه اوتر صاحب الله دې تاسې سویری د مونږ د سر نه نه لرې کوي د مونږ مشران یو د مونږ د سر سترګې یو د مونږ د شملې ګلونه یو مونږ په تاسې باندې ویاړ یو په تاسې باندې فخر کوو تاسې مونږ افتخار یو اوتر صاحب د کتونکو سره د چوکاټ تر حده خپله پیژنګلي وکړه خپله نوما در سره و کلامي نوم دې څه دی و د کوم قوم سره تعلق ساتې و په کومه خاوره باندې اوسېږي ژوند چېرته تېروې زما پیژندګلي خو دا و چې نامم فیروز خواندو و ادبي نامم اوتر اپریدی و خیبر کې اوسېږم زه خکلی یم پیشه او ژوند مې په ترانسپورټ کې تېر شوی دی او اوس چې امکانه بس موجوده په خیبر کې وخت اړوم درته یم ماشاءالله اوتر صاحب بچی څو دی خیره
بچي مال د خدای 10 بچي مې دي. نران ښځې جنکې لوڼه دي؟ 3 ملګرانې دي او 8 زامن دي. او د بچو د ژوند روزګار څنګه دی؟ بچي مې بس ما د ترانسپورټ سره هغه او هغه هم څوک ډریوران دي، څوک کلینران دي، څوک منشیتوب کې 2-3 پکې اوس هم مزدورۍ نه وي وړی. صحیح. اوتر صاحب اکثر که موږ سوچ وکړو دغه بچي چې کم ارغاټ شي زلمي شي د هغوی والد وي یا د هغوی تره وي د هغوی په خاندان کې داسې مشر هغه شعر شاعري کوي نو هغه کشران پرې باندې لږ بده مني. تاسې له کله داسې ستونزه مخله شوې ده؟ نو والا چې بس کله کله مخکې ورځو کې زوی راته وویل چې پلاره مړه سپین ګیرن شوې و د غوړکیو سره ما کښېنه. ما ورته ووایم چې بابا د ما نه ډېر زوړ و 80 کالو په عمر کې و حمزه بابا. وغله به ما چې زنانه راته ورسره به خپلو لورانو غونډه کېناستې و پوښتنې به یې ته کړې تصویرونه به سره وکړل. په ما دا پابندي په دمه لګاوه چې زه چاته وایم چې ما سره ما کښېنو. اوتر صاحب الله دې عمر ډېر کړه. دغه خبره ډېره خوندوره ده. غوښتل مې چې کتونکي هم د دغې خبرې نه خوند واخلي. کله کله داسې ما بچي دي غونډې غونډې 3 بچي مې دي. هغه مال هغه مشر بچی مې را چې کله کله ورته ووایي چې ابو مړه چې ته څه شی کوې که نه نن سبا خو هغه دده او هغه لالا دا خبرې نشته بس هغه ابونه ورته یایي او انکل ورته یایي که نه او ډیډي ورته یایي. نو ماله کله کله وایي چې ابو دا ته څه شی راخیستي دي که نه. نو دا پوښتنه مې ځکه نه وکړه. راوبې شو اوتر صاحب د پښتنو په لار باندې اولنۍ پوښتنه به د بابا په حواله باندې وکړم. د خیبر په خاوره باندې بیا خاص کر په لوړګي کې د ژوند ورځې شپېتو د بابا تر څنګ تېرې کړي دي. د بابا د مزاج د بابا د عادت د بابا داسې خو بیرته بیان کړه چې بلکل موږ نه وي اورېدلي. نو بابا سره به داسې ورته وایم چې موږ خو داسې ناستی نه یې کړی خو چې کله به داسې مشاعره را جوړه شوه دی به م پکې ولیدو. زیات وخت په ژمی په پېښور کې تېرالو او اوړی به یې دېرته په خیبر کې تېرالو. نو موږ چې کوم محفل به ویراولو یو خدای مشر و د مشرانې په ځای به ناست و ډېر په ادب کې و خاموش به ناست و نه به ګپ ویشتو. خپل ملګري به ورسره لوګی وغیره هغو سره به یوه نیمه خبره کړه خو موږ پکې داسې کلاو طبیعت نه یې لیدلی چې یا موږ سره ټوکه کړي یا ټکره کړي. باقي چې وکنه چې مشاعره به شروع شوه د به هر شعر تکه به وړوکی وړوکی راوچت شو د به شعر کې ډېرې سترګې نیولې وې خو چې ښه شعر به و داد به یې په ورکالو. او موږ هم نوي وو په همغو کالو کې شاعره له راوتلي نعمت الله اسیر په کلي کې پیله مشاعره ماده په محفل کې وکړه دی صادر و خو په یوه شعر یې راله داد راکړو او موږ به په خپلو غزلو ډېر بانکي وو منځ کې به څه وم نه خو موږ به د دونه هم ځان اوچت ګڼلو او بیا یې په یو شعر راله داد راکړو چې غزل داسې غزل و چې زه تصور چې د اشنا وړمه لکه یېرې باد په سرا وړمه او په دا کې یو شعر و چې تا وخندلي ما نه ځان ورک شوی اوس چاته ووایم چې چا وړمه. نو مطلب دی چې په دا یې راله داد راکړو چې بیا وایه. نو ما د حمزه بابا سره 3 مشاعرې کړي چې یوه نعمت الله اسیر په کلي کې کړې یوه مې ورسره په لنډي خانه کې مشاعره کړې او یوه په پېښور کې داد محمد دلفسوز ځای کې چې داسې خود مرید غوندې وم شاګرد یې مو دغه په هغه ځای کې ورسره مشاعره کړې. پکې کلندر مومندم و شمس هم و پکې مراد صاحب ډېر زاړه زاړه شاعران هغه سیف الرحمن سلیم نو دا ټول پکې موجود و. صحیح. اوتر صاحب موږ که سوچ وکړو که نه د هغه وخت و د دغه وخت په د ظلمو کې خبره به یې ته وکړم لکه تو څنګه ذکر وکړو چې د بابا سره موږ داسې بلکل څرګند هغه نه شوه کوی که نه. اوس که موږ سو دغه نوی کول چې کوم د ظلمي دي که نه دوی دومره هغه شرم و هغه نه محسوسوي. آیا څه وجه کېدلی چې مخکې خو ډېر زیات احترام و خلکو به د قدر د احترام د وجې نه د مشر په مخ کې یوه خبره نه شوه کولی. نن سبا که موږ ونیو کسو وړکی به وي خو مشر له به داسې خبرې کوي چې ته به وایې چې دا مشر دی. څه وجه کېدلی شي آیا په دغو خلکو کې هغه چې کوم احترام هغه ورک شو که پکې قبیلیات راغللو وجه څه کېدلی شي دا کومه وجه کېدلی شي موږ ته په کوم نظر وکړو دغه شي له دغه کې غټه وجه ما ته خو دا ښکاري چې موږ ویل کې وو حجرې له به راووتو نو بلمنو ته به مړی یا کاوه کېښوه ورته وابم چالې چای مې نو موږ به دا ویل کې سره په کاټ کې په سیدو خبرې به شروع کړې بهري نو موږ لا به د کاټو نه غږونه راوشو چې وې واغو وې باسو پې نو مطلب دی چې اوس حجرې ورکې شوې
هر سړی د کوله نه راوځي مشر کشر پته پکې ونه لګېده. مخکې دا ادب چې زده کېدو دا په حجره کې زده کېدو. اوس منځه حجرې لاړې و چې حجرې لاړې بس هر سړی کوله سړی دی د خپل پلار احترام هم نشته. اوس په ځکه درته چې دا درنه کیسه مې کوله کې شروع کړي چې رنج شب راته غوږ نیولی چې مغفر واړم زامنو مې موبیل لګلی سره ما خبرې واوریم نه. بالکل بالکل اوتر صاحب دا خاص کر چې کومه ده د مونږ د سیمو نه د هغې حجرو نشتواله ده کمواله ورکې شوې خو نه دی لا ورکې مکې خو هغه کمې شوې دي هغه نوسته پوسته پکې کمه شوې رو که نه هغه ما یو شعر دی چې اوس په حجره کې خلک نشته ما یې ګوره په حجره کې خلک نشته ما یې ګوره کلي هر سړی اوس ناستي په اټۍ کې نو مطلب دی چې هر کلي کې اوس اټۍ جوړې شوې او چې کلي سړي ګورې په اټو کې ناستي خبره دا ده چې حجرې غم نشته دی او حجره خو یو داسې ځای و چې مشران به مو پکې داسې والم په دا حجره کې په دام خوړلي چې دا سپی د راوتلی او درته یې متیازې کړي تاسو یې غم نه دی کړی یا دا سپی ورکوي هغه نو مطلب دی چې والم پرې خوړلي نو هغه والم اوس هم په دماغو کې زه به درته اوس هم وایم چې ګیره رانه ویروي خو چې ځینې ځای مشران سړي ناست ما ته ځان وړکی ښکاري تله چې هغو داسې روږدی کړی یم چې اوس هم وړکي یو نو خبره دا ده چې موږ ځان ته کمزوری ښکاري چې موږ یې چې که اوس هم وړکي یو مخکې ورځو کې چا راته وایي چې نه نه سړي ناستي په حجره کې نو ما چې تله موږ درته دوس ښکارو که څه خبره ده چې نه سړي ناستي موږ سړي ورننوځو که صحیح صحیح بالکل اوتر صاحب خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي د خیبر په سیمه باندې که تاسې له یاد شي تو ذهن له د خبره دیر شي هغه کومه مشاعره شوې وه چې اولنۍ طرحه پکې ایښې شوې وه هغه طرحه یې ته یاده ده که نه ده یاده چې د خیبر په سیمه باندې په لوړګي کې داسې مشاعره شوي چې اولنۍ طرحه پکې ایښي وي اوله مشاعره وي نو اوله مشاعره شوې وه خو پکې موږ موجود نه وو خو استادانو ناظر استاد استاد الله د یوبخي نو هغه دغه هغه کړه چې نن په هغه کې چاپیری نیولی دی او دغسې هغې سره چلو پکې خیبر صاحب و خاطر صاحب و پکې لوګی و پکې حمزه بابا ناظر مراد صاحب نو دغو سره تر اچلې وه زموږ په وخت کې چې موږ بیا مشاعرو ته راووتو په شپږ اویایم کې راووتو مشاعرین شروع کړو نوی شوق و نو موږ استاد به وایي چې موږ دشتي نه زړه مور دی ناظر استاد بس ما مې کوو موږ در سره نه تللی شو تاسو تکړه شو باندې وو نو موږ سره بدل نه تلل کنې دا سایل صاحب د خلایي بخي دغه به ناظر استاد ته وویل چې دروازې مخې ته بېرته ډبه ودروم را بدم رانوی بدم سره سره لاړ شه خو هغه هم مشر سړی و خو ما غوندهسې ګبراوي و ډېره مزه به یې په سټیج نه وه نو به ځان به یې بچل و نه به هغه به یې نه کړو وویل مې چې موږ دا د وادو مشاعرې ختم کړي دا چې دی که نه په دا کې ادب نه څوک تر پېرې دوړې ولي څوک تر پېرې ټوکې کي و دا مشاعره چې په شاعر باندې وشي په هغه کې ادب هم وي په هغه کې یو سړی ذمهوار هم وي دغې مشاعرې د محفل ذمهوار وي نو په هغه خلکو باندې غاکي چې وي رانی کي و دا واده داسې چې انګړه دنګړی به چې څوک څه یایي یایي که څوک څه کیم هغه کی نو وایي چې وادو مشاعرو لمات شو صحیح 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 اوتر صاحب مرکه به مخ په وړاندې سره بیا یو په دغه وخت کې زه د کلام غوښتنه کوم و که ته بده نه ګڼې په ډېرې بخښنې سره نو زه خو وایم چې کتونکو سره په ترنم کې غزل شریک نو ډېر خوند به وکړي بیخي یوه ورځ یوه باګرم په محفل کې راوچت شوم ډېر کینه کې مو نوې ځواني مو وه و ربایي مې پکې شروع کړه خو چې یوه کرښه مو وویله په دویمه کې اواز خراب شو لکه په دم پیدم چې کوم طرف لاړې باګرم استاد هم راپېرې وخندل ما چې بس بریک شه زه نه یم نو شوق مې شته بل چې داسې په غرو کې روان یم زه اکثر په دغه غرو کې ډېر ګرځم داسې پردې غږن چې زه درته یم چې اب ټکر ته هم نه یو د په دم نه پوهېږم چې دا کومه پرده و ښکلي سورونه وه خو چې بیا خلکو منځ کې کن بیا هېڅ نشم لرې عمر ډېر که اوتر صاحب بلکل خیبر صاحب خیبر صاحب یې چې خیبر لوستونکی د څه شي خیبر خو خیبر لوست د زمانې و اشنا ته په ویلو خراب دغسې په خلکو خراب شو ښه غزل ورسره شریکه کلام ورسره شریکه خیر په ترنم کې که نه وي نه ترنم کې مخلا چې ویلی ون چېرته ویلی ما وایي خو اوس په هېڅ هم ونه یم خلک هم راپېرې خواندي چې څوک هم واوري نظم لیکلی دی په پښتانو باندې ارشاد وایي چې څه ځان ځاني و په پښتنو کې
څه ځانځاني و په پښتنو کې و دا کمزوري و په پښتنو کې و که یو دی دوست کړو بل دی دشمن شي که یو دی دوست کړو بل دی دشمن شي و غم تربګني و په پښتنو کې و د روغې جوړې غم یې په کار دی د روغې جوړې غم یې په کار دی و هر ځای بدي و په پښتنو کې و د ډیوې خوا کې اکثر تیاره وي د ډیوې خوا کې اکثر تیاره وي و جوړه بجلي و په پښتنو کې او نه د چا اوري و نه چا ته غوږ دي نه د چا اوري و نه چا ته غوږ دي و ستره خواري ده پښتنو کې و هر چا لاسونه په وینو سره دي هر چا لاسونه په وینو سره دي و داسې خوادي ده په پښتنو کې ډېر ښه و زیات په ګولۍ مري و کم په خپل مرګ مري زیات په ګولۍ مري و کم په خپل مرګ زیات په ګولۍ مري و کم په خپل مرګ مري و دا بیماري ده په پښتنو کې و مکتب و چې اوتر ځکه غریب خفه دی اوتر ځکه غریب خفه دی ټوله سیالي ده په پښتنو کې څه ځانځاني ده اوتر ځکه غریب خفه دی ټوله سیالي ده په پښتنو کې ډېر خوندور کتونکو یقینا چې اوتر صاحب یو ډېر خوش مزاجه سړی دی د دوی هغه خبرې تاسې واورېدلې کلام یې هم د تاسې سره شریک کړلو یقینا چې د دوی نه به د وچتېدلو لا زړه نه کېږي اوتر صاحب ورڅو د خپلې مرکې په لور باندې خدای بخلی جدران منتظر به ګیله کوي د مونږ بابای غزل امیر حمزه خان شینواري هم کړی ده خوشحال خټک هم کړی ده جدران منتظر وایي چې په بېکادرو کې مې شپې ورځې تېرېږي ټوکېدلی زه په دروزو کې ګلاب یم بابای غزل امیر حمزه خان شینواری وایي چې لوړګیني د شاعرانو قدر نه کا غورځولي یې لالونه په ډېران دي خوشحال بابا هم کړی ده آیا په دغه وخت کې تاسې په زړه کې داسې څه کیلای د خلکو نرسي چې دوی د شعراو قدر نه کوي یاره ما خو په ځاني خلاقه داسې شعر لیکلی خو په شعر کې نورې ګیلې ته ډېرې کم د پښتانو نه بله ورځ داسې چا په روډیو کې لیکلي مو چې که خامخا یو سړی د پښتانه صفت نشي کړی نو په کار دی چې په بدو ښه یې نه یادوي آیا او په پوه شوم چې ما ته اشاره کړې یو غزل مخه غږېدلی چې دا منم چې پښتانه یو دا خبره په ځای وي خو په نقدو پسې مړه یو نو دغې خبرې هغې راته کړی نور پښتانو نه زه ګیلې کوم پښتون ډېر تکړه قوم دی خو ډېر زر زر غلطېږي بل بس په دا درته وایم چې که جګړه شوري شوه ووایي چې جګړه نو ډېر ته بر سړی خپلې وسلې ته ټوپ کړي خو دا پښتانه نه کړي چې به څه شي پوه شوې هر ټوپ کې نو هغه ایشی وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو نو مطلب دی چې موږ کې لږې ناپوهنده شته موږ کې که پوهه وای پښتون ډېر هوښیار قوم دی ښکلی قوم دی او په هر شي باندې رسېږي خو دا یې چې چا باندې چا لاس اړولی او په چا باندې چا لاس اړولی سره یوه ملګري جوړه نه شوه چې هغه شو هغه پښتنې پتنګ خلاکه راته ولګېده خبره رانه دا اوتر صاحب ما وویل چې